السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه. نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. ابۍ نو تقریبا سهار 9 بجې دي ما ولاګ سټارټ کو او ټول نول خو داسې کار دی که نه چې دلته زموږ کلي کې غم شوی دی نو هلته جنازې له ورځم ځکه چې په 10 بجې جنازه ده نو بس رسم 10 بجې وي جنازې له ورځم او بیا مې څه نور کارونه دي هغه به کوم. ښه نو اوس چې دی که نه جنازې نه واپس رالم او تقریبا 11 بجې شوې ځکه چې قبر ته اشارېږي او مطلب قبر کېږي نو پوره ټایم پکې لګي. نو 11 بجې دي چې رالم اوسو او اوس زه مخکتې غاړې ته څه نور کارونه مارونه دي نو هغه به کوم او بازار ته به هم لږ ځم لږ هلته بازار کې هم کار دی او تاسو ته به ښیم چېرته به ځئ نه زموږ سره به نو راځئ چې ځو. ښه نو اوس چې دی که نه سټوډیو ته رالم او دلته لږ کار دی راته ویډیو کې ایډیټینګ هم لږ پاتې دی او بله دا خبره چې اپلوډینګ هم پاتې دی نو دلته به دا وکړم او بیا چې دی بیا به نور کارونه کوم نو تاسو به چېرته ځئ نه زموږ سره به یې. ښه نو مونږ خبرونو ته ناست شو او اسلام آباد کې درنه را که نه درنه نه رشه لانګ مارچ دی ټول خلک روان دی روډونه بند دي نو که څوک په لار کې نو ځای ما رومبې روډونو معلومات وکړئ بیا ځای هسې نه چېرته بې ځایه نښتي یې او مخکې تللی نه شئ. نیم درنیل نه ځو درنیل نه لانګ مارچ لانګ مارچ مونږ نیوټرل یو خو زه دا خبره کوم که نه چې تاسو ځای که نه نو اول ګورئ روډ معلومات وکړئ روډونه بند دي ټول روډونه ټول بند دي که نه رومبې معلومات کوئ چې ځای څوک و. دا ویډیو به تاسو سبا ګورئ تاسو خو به نن ځای شي زما نه هېر دي. حاجي نو اوس تقریبا 2 بجې شوې ماسپښین لمونځ مې وکړو خو یاره داسې خبره ده که نه چې زمونږ د سټوډیو چې ده که نه دې ته وګورئ د دې ګن ته وګورئ دا په کوم ځای کې ده ګوره دې سایډ ته روډ دی دینې او د روډ هغه څه دوړي او څه ګن شي که نه چې کله سیلی راشي نو ټول راشي دا ملک ټول ګنده کي نو بالښتونه څه یو ځای پراته دي کټونه بوتلې هر څه ګډوډ پراته دي نو هسې مې سوچ راغی مې یاره دا شي صفا کوم نو اوس دا سټوډیو صفا کوم دا غولې نه دا جارو کوم او ستاسو سره به ګپ شپ لګوم چېرته ځایم زموږ سره یې. دا ټول هر څه چې دي که نه بلکل ګډوډ پراته دي دی او هر څه ګډوډ دي دا ټیک کوم او بیا بار سټوډیو صفا کوم. خبرې نو دا ځای اوس وینئ څومره ښکلی صفا شو وختي پکې دومره زیات ګند پروت وي څه وایم او په دې ګرمۍ کې ما له سمړو زړه ډک کو دې خولو ته وګورئ ډېره زیاته ګرمي ده ځکه چې تقریبا 2 بجې دي ما له زړه ډک کو. داسې خبره ده که نه چې ما باندې ګنده ځای نه ډېر زیات بد لګي زه چې اکثر لکه خپل بیټک کې یم که نه نو خپل کور ماشومانو دومره زیات کارېږم همدا ځای هم ګنده کو دم دا چلو کو دم دا چلو کو نو ګنده ځای نه دا مې نه خوښو په دې وجه دا سټوډیو ته لکه مطلب زه داسې پرمنټ نوم راغلی لکه پرمنټ نه مطلب مې دا دی چې لکه داسې ډېر نوم راغلی که نه نن چې رالم نو مې لومبې به دا کار کوم نو ځکه مې دا کار ختمونه نو اوس زما وږی شوی م روټۍ خورم بیا ګپ لګوم. ښه جي نو اوس چې دی که نه تقریبا 4 بجې شوې نو زه ځم بازار ته ځکه چې بازار کې مې څه کارونه دي هغه به وکړم او بیا راځم ستاسو سره ګپ شپ لګوم چېرته ځایم زموږ سره یې. تاسې ما وی که نه په دې ټایم باندې بازار ته راشي ټرافیک لږ کم وي نور به په دې ټایم بازار ته راځم. حاجي نو اوس چې دی که نه مازدیګر لمونځ شو بس ماښام ته ټایم نږدې دی او بازار نه رالم بازار کې څه کارونه هغه مې وکړو رالم مازدیګر لمونځ مې وکړو او ستاسو ته مخاطب یم نو نن مې ټوله ورځ چې ده که نه په سټوډیو کې ویسته بس زه او نعیم ناست یو او ټوله ورځ خبرونه ګورو بس څنګه چلو شو لانګ مارچ څه چلو شو بل څه چلو شو بس ټوله ورځ نن مونږ دا وکتو نو
اوس چې ماښام دی نو زه به ځم خپل کور ته او ستاسو سره به نور گپ شپ لګوم په لاره باندې. نو په لاره نه هلته به سره کور لګوم ځکه لاره باندې ډرایوینګ کوم موټر سایکل که نه بیا گپ شپ نه لګي. نو ځم به کور ته چېرته به ځای نه مونږ سره یې. زمانه موټر سایکل ټول ورځ دلته دې روډ په غاړه ولاړي بیا به دومره دوړه لګېدلې که نه دا وایي نه تیاره تاسو بیا یې نه دومره دوړ ډکې دا ټایم نو اوس چې دی که نه خپل کور ته راورسېدم خپل ابایي کور ته خپل کور ته راورسېدم که نه او ماوستن مانځه ټایم دی نو ماوستن مونځ کومه بیا ګپ شپ لګو ستاسو سره. او یاره ما نن بلې خبرې ته یارو زمونږ دا بیټک چې دی که نن چا جارو کړی دی دا وینې دومره صفا صفا دی. ما هلته سټوډیو صفا کړه او نن دلته چا حجره صفا کړې ده ښه یې کړي دي هر چا چې کړي دي لکه یې صفایي زما ډېره زیاته خوښه وي. ښه جي نو اوس چې دی که نه 10 بجې شوې ماوستن 10 بجې دي او ورګتو 10 بجې دي کو 11 دي 10:41 او 10:41 وي خپل بلاګ ختموم ځکه که نه چې اوس وده کېږم بیا به سهار وختي پاسم بیا به ایډیټینګ کوم بیا به ویډیو اپلوډ کوم کار راته ډېر دی. نو زما نننی بلاګ چې دومره امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی. یار نن ما یو خبرې ته سوچ نن ډېره زیاته ګرمي وه لکه ګرمي نور کلم زیاته خو نن ډېره زیاته وه تاسو به خیال کړی که نه خو نن ډېره زیاته ګرمي وه وریځ پکې هم لکه وه ځای په ځای خو لکه ګرمي وه که نه نن ډېره زیاته وه لکه دا 2-3 ورځې چې وه نو ګرمي لږه کمه شوې وه چېرته لرې باران شوی و زموږ په ځای کې نو ګرمي لږه کمه شوې وه. خدای پاک ته سوال وکړئ چې د خیره د رحمت باران وکړي. نو زما نننی بلاګ دومره و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د لوی الله په امان.